زمون په دې وطن کې اولوی مرض دی، اولوی بیماری ده، هغه د کوډ او د جادو ده. څه دروغ دی او څه رښتیا دي. څه خو بعضې کوډګر دي، بعضې جادوګر دي، ساحران دي چې هغوی په پیسو په خلکو کوډ او جادو کوي، ډېر کم دي. او بعضې بیا داسې وي چې یو انسان ته د وسوسې بیماری ولګي، دی غریب ذهني بیماری وسوسې، نو چې چا سره هم کینی نو دا وایي چې په ما سحر شوی دی، په ما کوډه شوی ده، په ما جادو شوی دی، په ما تعویذ شوی دی. او بعضې داسې هم وي ظالمان او بدبختیان تعویذګر چې هغې له یو سړی لاړ شي د خپلو پیسو دپاره او د دولت دپاره دروغ ورته وایي تا باندې چا کوډه کړې ده، پتا تعویذ شوی دی، پتا جادو شوی دی. دا یو عام بیماری زمونږ په دې وطن کې شروع ده. او عموما زنانه ښځې په دې بیماری کې مبتلا دي. چرته کور کې ځان له یو چرګوټۍ دو ساتلي چې هغه غټ کي، نو یا اوسي چې د تعویذګر له په ما کوډه شوې ده، هغه هم چې چرګوټي ته وګوري چې راکوټې دی نو یې وړه شوې ده، او که غټې نو یې ښه مضبوط تعویذ شوی دی. چرګوټۍ ته ووایي، نغدې پیسې ته ووایي. او زمونږ خلکو کې خو عقل فکر سوچ خو ډېر کم دی که نه. نو د دې دواړو صورتونو فایده درته زه ښیم. د دې چې ته تلاوت کې او د دې ورد کې ماسخوتن اوده کېږي او دا ولولې او په ځان چف کې، یا سار چې پاسې او دا ولولې او په ځان چف کې، دا د الله د کتاب صورتونه دي. نه به در باندې کوډه کېږي، نه به در باندې جادو کېږي، نه به د تعویذ اثر در باندې کېږي، دا هر غم نه به خلاصې. نو سله خلکو پسې تور چرګوټي زغلی او تور چیلی زغلی او ردیځ او د پنجاب او د یو ځای بل ځای په کوډګرو ساحرانو پسې ګرځې. د الله په کتاب د خدای په قرآن عمل ولې نه کوې؟ او دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې د الله د وینا نه مضبوطه وینا د انسان کې دی شي نه. نو د الله وینا ده، د رب العالمین د کتاب وینا ده. دا دواړه صورتونه په مکه مکرمه کې نازل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیہ السلام ته یو ځل فرمایي چې یو سرکشه پیری دی او ما تنګی، دا پیریان شته، دین انکار نشي کولی. قرآن حکیم کې دا خبره ثابته ده د پیریانو وجود. سرکشه پیری دی او ما تنګی. جبریل علیہ السلام رب العالمین ته وویل الله ذوالجلال دا دواړه صورتونه ورته راولېږل چې د الله رسوله د دې دواړو صورتونو تلاوت کوه، د سرکشه پیریانو او سرکشو شیطانانو نه به محفوظ ساتم. دا دم یوازې د نبی علیہ السلام د پاره نه دی، دا د ټول امت دپاره دی، دا د هر مسلمان دپاره دی. نو ګوره دا دواړه صورتونه د سرکشه پیریم دم شو چې سرکشه پیری نه په الله تا خلاصوي، نو د عامو پیریانو نه خو به پې خامخا الله ساتي. او د سرکشه شیطانانو نه چې تا له تکلیف درکوي او تا په مصیبت کې مبتلا کوي او تا کې بیماری پیدا کوي. بعضې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. د شیطان دا ټونګه ډېره پلیته ده. بعضې وخت کې سړي له موږه ورکي په دې ګوته او خپله پلیتي د انسان په وجود کې وردن نه کي. نو ډېرې بیمارۍ دي چې هغه د مس شیطان د شیطان د دغه موکې نه او د هغه د هغه ټونګې نه د انسان په وجود کې پیدا کېږي. شیطان ټونګه ورکي، موکه ورکي او خپله پلیتي په وجود کې وردن نه کي. ډېرې بیمارۍ د دې نه جوړېږي. نو چې د دې دواړو ورد کې جبریل علیہ السلام د الله نه نبی علیہ السلام له راوړي دي، نو د سرکشه شیطان د اثراتو نه، د هغه د ټونګې نه چې کومې بیماری پیدا کېږي، د پیریانو نه رب العالمین به محفوظ وساتي. یو دم پیدا شو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته تشریف یوړو، هجرت د مدینه منورې شو. 4 کاله تقریبا یو شان متواتر د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې جنگونه، مسلمانانو به جهاد کو، کافرو به لګیو جګړې به کولې.
پشپگم کال دا ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تراغے اگدا واقع دا و حدیبیہ کے دا کافر سر پہ اللہ سو شرطونو جوڑا اکلا چی دی طرف نبی علیہ السلام ازگار شو دا خیبر یہودیانو سے شیطانی کرے و مخ کے یو ذلنا سو ذلا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان سرا دا صحابہ کرام تقریبا 1500 صحابو داغی یو لخکر واغشتو پا خیبر ورد آغا دا مدینہ منوری سر خواہ کی خیبر دے او اللہ والا فتح ورکلا خیبر فتح شو پا دی خیبر کی یو زنانا و یہودانا و دا دی یہودیان و مسلمانانو تڑیر الوی غصہ و بغضو سم پڑا کے پروت تے اسم کدا امریکہ دا مسلمان خلاف سے اقدامات کئی نو دا دی پشت کے شاہ ور یہودیان والار دی دا ټول سکیم و سازش دا یہود دے دا امریکی پا معاشیات و پا اقتصادیات دا غی پا دا پینٹاگان چی دا کم دا غی فوجی چونے دی پا دے ټولو دا یہودیانو قبضہ دا دا غی پا سینٹ دا یہودیانو قبضہ دا غی چی سمر دا پالسے دا جوڑولو اداری دی دا ټول دا یہودو پا کنٹرول کی دی خلق کوئی بش بلال شی فلان کے براشی ریگن لاڑو بش براشی و دے بلال شی بل براشی مسلمان تبردی طبیعت ٹک شی نگور ہدایات ساتے داغی پالسی یہود جوڑائی او اگر دا مسلمان پا دشمنے بنا دا نو کہ ہر یو صدر دا امریکی رازی دا اگر پالسی تابع بے دا منگ دا پاکستان چان پالسی خوندنا کہ دا افراد و تابع دیوی داغی یو خپل سازش و سکیم دے یو مضبوط پالسی دا مسلمانانو پا دشمنے نو دا یہودیان دا مخینا دا مسلمانانو خلاف دا دی یو سازش و سکیم روانو یو زنانه و بوڑای خزاو اغی نبی علیہ السلام سر دشمنی کولا عداوت نو یو چیلے یا یو گڑ علال کا او پاگی کے نبی علیہ السلام تا زہر واچو دا یو سازش نو دیر سازش نو یو دل نبی علیہ السلام دوی لتلیو پس مسئلہ کی دعوت ورک دا اللہ رسول پا پلان کے روز راش منگ مشورہ کو میٹنگ کو نبی علیہ السلام پاغ روزدار دا یو دیوال سور التے ورطا صادر واچو او حضور پاک مبارک توی دل تکین منگ رازو مشورہ کو او دا میچن غٹ پلے برا دا کوٹے سر تخیجولو او التے یو انسان پوئے کڑیو ویچی سنگ نبی علیہ السلام دا دی سوری تکینی دا پل با پی دا پاس رو غردے دا گورا سونا مضبوط سازش او دا دوکی سازش برے ظاہر کے دا پیغمبر علیہ السلام سر لکل کڑیو معاہدے کڑیوا چی یو بلتا بزرر نرسو اللہ نبی علیہ السلام پوئے کر ویزر پاسا ولی وی بر سڑے خطلے دے پل دا میں چندر باندے را غردائی حضور پاک مبارک تی فوراً روچت شو سازش ناکام شو پا احد کی دوی سازش جوڑ کرے پا غزوہ خندق کی دوی سازش جوڑ کرے دا مکی مشرکان را بلیلو اس کو خیبر فتح شو نو غصے پڑکی نور امرالا نو آغا یہودنا آغی پا آغا گڑ یا پا چیلی کی زہر واچو او نبی علیہ السلام مبارک لے دعوتو چی پیغمبر علیہ السلام آغا وخرا واغشتا آغا نوڑے او خلی مبارکی تے اکلا نخکت اکلا صحابو تویدہ ڈوڑے مخرے ولی دا اللہ رسولہ وی پدی وخا کی زہر چولی شوی وی تا تا چوی وی ما تا دین وڑے الوی چی پدا لاس کی میں پرتا دا چی ما مخرا پا ما کی زہر دی یو صحابی لگ خوراک کرے وغا غریب داغین وفات شو او لگ غند خوراک دا نبی علیہ السلام مبارکم تیر شویو اخذ ایرو غفتا وی تا پا دے گٹ کی پا دی چیلی کی وخا زہر چولی دی وی سیب تا تا چا علوی وی ما تا دین وڑے علوی چی دا لاس کی میں پرتا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک معجزہ وا دا خلا دا نبی علیہ السلام بے شخصیت تے یو صحابی فرمائی وی قسم دی چی منگ با ڈوڑے خوڑا او نوڑے بم دا کاسی نروچت اکلا نوی زمونگ پلاس کے باغا نوڑے سبحان اللہ لفظ وی دا صحابہ پلاس کے دا وی کرامتو وی ما تا دی نوڑے علوی چی ما کی زہر دی
وی او صاحب زهر میں پکے چولی دی وی داد بدبختی ولی چول وی ما وی که دروغجن پیغمبر در نبخلاص شو اگر اشتون پیغمبری نو تا تاسم ضرر نشی رسول بیاغ خزا مسلمان شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرا وی زما معاف کرا دا سازش ام ناکام شو نو چې پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره تراغی دا سن 7 هجری دا ومه هجری دا محرم میاشتا اغه دا خیبر یهودیانو بل سازش جوړ کړ چې په مرګ خودی مونږ په جنگ نشو وهله په زهر دی مونږ اون وها د میچلی د پلنا الله بچ کړ یو زمون سازش پاتې دی چې هغه ته کوډ او جادو وي نو په دې پیغمبر کوډ او جادو پکار او په يهودو کې پاغه زمانہ کې انتهایی غټ غټ کوډګر او جادوګر او ساحران خلق موجود په مدینه شریفه کې یو دوه خزه د لبید لونه وی لبید ابن عاصم يهودي او دا دواړه خزه په کوډو په جادو کې انتهایی مهارت لري ډېر زیات ماهرانه وي خلق بوله پیسې ورکول او دی به جادو او کوډه کوله نو د خیبر د يهوديانو اشرفه راولېږي لبید له وستالونو له کوډه چل ورځي دا پیسې والو په نبی علیہ السلام باندې کوډه جادو پیوکا هغه ډېر خلک نو بیا دا خزس چلو دا کوډه آسان طریقه نه ګران کار د حضور پاک مبارک چې بسر ګمنځاو نو دی ګمنځ کې همیشه وختروزي نو د نبی علیہ السلام د یو غلام یا د یو وینځ په لاس باندې هغه وخته حیات پیدا کړل چې کله نبی علیہ السلام مبارک سر ګمنځ کې نو یو دو درې وخته ته مونږ لراوړه او په کوم ګمنځ چې نبی علیہ السلام مبارک سر ګمنځي دا هغه ګمنځ غاخي براله راوړل وی ډیره خبره نو د حضور پاک مبارک دا هغه ګمنځ غاخي او د سر مبارک وخته حاصل کړل او هغه باندې په پیغمبر علیہ السلام کوډ او جادو یولس غټي ورکړي هغه وختو مبارک الله یولس او پاغي کې دا ګمنځ غاخي ومنډل او د ګندلو د استن د په هغه غټو کې ومنډلا او د راغون کړل د په مومو کې بند کړل د شمع د موم چې او د کجوري په سر کې ګستاسو خیالي یو پوزکی غوندي ودا سه پلن غوندي یو شی وي هغه پوزکی ته تاوکو او په بنو زریق قبیله کې یو کوي دی بیر زی اروان یا بیر زروان دا هغه کوي په ویخ کې د دوه تیګو په مینس کې دا جادو دا کوډه خخکړه کما چې د حضور پاک مبارک په ویختو کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر او د کوډه اثر شروع یو سړی وی داول قرآن حکیم کې الله فرمای والله یعصمک من الناس کتاب الله د خلقو نه ساتي لیکن دا غي دا مطلب نه لګور یاد ساتي ساتل دا چې څوک په دې وجلی نشي څوک به در باندې داسې نه مسلط کیږي تا دې ملک د خلقو د مرګ نه بری بچ کوم څوک به دې وجلی نشي او عام بیماری او سحر دا سحر خو مرض دی بیماری خو په نبی علیہ السلام راتله په احد کې غاخونه مبارک شهیدان نشو سه دا سے سخت تکلیف نبی علیہ السلام ته پیښ شو چې عائشہ بی فرمای یو کار به کړو او ير به ته وېدا مې نه وکړ یو کار به نو کړي او عائشہ بی ته به وېدا کار مې جوړ کړي دا یو تکلیف ورته ورسه او حضور پاک مبارک فرمای دا وجود میں دا سے وچه لکه چا ګندلی دومره تکلیف ما ته ورسه او دا څومره مدد اثرو دا خو یا سلوي خو د اختلاف پر روایت کشتا او یا شپږ میاشتې او بعض علما یو کال دا اثر د حضور پاک په مبارک وجود باندې سخت تکلیف کې نبی علیہ السلام مبتلا د کوډ ډېر سخت اثر یې ډېر خطرناک زمون په
اکابرو کې یو ډېر لوی مفسر تیر شوی دی مولانا حسین علی صاحب رحمه الله، د تفسیر او د قرآن حکیم د ترجمه او د قرآن د علوم ډېر لوی مهارت الله ورکړو. هغه په خپل تاریخ کې لیکي چې د خپل استاد بنگال ته ولېږلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې. وی ما ورته وی چې صاحب په بنگال کې خو جادوګر ډېر زیات دي، نو کزال ته دعوت کوم او د تبلیغ کار چلوم، اسنه په ما چې ته جادوګر کوډ او سحرونه کې دا په مصر کې ډېر زیات دي، مصر کې او په بنگال کې اوس هم دا کوډ ګرځتا. ما ته یو سړي خبره کوله مصر ته سره، ما ته وی دومره خطرناک جادوګر دی پکې، دومره اوس هم کوډګر او دا نظر بندو والا او دا هپناټیزم والا. وی سړی وته مخامخ ولاړی، وی چې دا لاس ورته داسې کی سړی به په ځای ودرې. مجال شته چې څوک د ځمکې نه رپوي، نیغ به ورته ګوري سړی به وایي چې دا لیونی شو که څه چل پیو شو، چې تر څو ورته هغه مخامخ لاس نیولی دی د ځای نه رپ هم نشي وایي. او یې داسې جادوګر هم ما لیدلی دي. دا ماته یو عالم خبره کوله چې تا ته اشاره به داسې وکړي ابدا مخکې رواني ته به ورپسې ځې، ته د هغه نه ودرېدې بیا نشي، په ځان به نه په یو چا کم خوا دي ورپسې به روان، میدان ته به دې ځنګل ته به دې وباسي او هلته به دې ودرئ، او چې جیب کې در سره څومره پیسې وي ټولې به درنه وباسي. بیا به درته صرف په لاس باندې اشاره تو کې را روان بشي، خپل ځای ته به راورسئ، اړوله ته به پته مو نه لګي چې ما نه چا پیسې وویستې او که نه کوم خوا تللی وم او کوم خوا لاړم. دا بنگال کې اوس هم دا جادوګران شته. نه بنگال کې چې دا کم کسان دا مخکې په هغه دغه کې نیولي شوي وو په جیل کې وو، ته د هغوی نه تاسو تپوس وکړئ البرته وو. نو ما هغه خپل شیخ ته وي استاد ته وي چې زه خو بنگال ته ځم، اسې نه هلته په ما څوک کوډ ونه کړي جادو را باندې ونه کړي. وی هغه راته یو دم وخم چې په تا څوک هم کوډ او جادو کې او په اثر یې پېښې بد دا وایه الله به ستا نه د کوډې هغه د جادو اثر ختموي او چې څوک در باندې کوي په هغه به پرېوځي. تنشر ورته په عربۍ کې استخراج. وی تقریر ته ودرېدم یو ډېر لوی جامع مسجد و په هغې کې او خلکو ته مې دعوت د ایمان ورکوم. وی دې کې یو جادوګر را باندې کوډه شروع کړه، وی زه په ځان پوه شوم. وی زه ناست ولاړ یم تقریر ته او ناګانه دې خپو ته دې ګیټو سره مې د اوسپنې یو کړی ور پرېوته، د اوسپنې داسې کړی، دا دواړه خپې مې یا کولو او یا یو بل سره جوختې شوې، زور یې راکړه، ګورم په سترګو سنینم، خو زه محسوسوم چې د اوسپنې یو حلقه یو کړی مې د خپو ته پرېوته. پریشانه شو، سړي باندې پریشاني راشي بعضې وخت. وی یو سیکنډ پس چې ګورم دې کونډو ته مې بله یو کړی پرېوته، وی چې لږ ساعت ګورم دې بډو ته مې بله پرېوته، وی چې ګورم په سیکنډونو کې بله مې دې سینې ته پرېوته. خدایه پاکه داسې اوس دومره زر زر او زور را کوي لکه چې څوک په پړي یا په اوسپنه څوک وتړي. وی دا هغه استاد هغه دم مې را یاد شو. وی زر زر مې اوس په هغه تقریر کې ودرېدم، رنګ مې زیړ شو او په هغه دم مې زر زر شروع کړه. وی هغه دم مې اخیري بس انتها ته ورسو چې کړپ شو، بله کړی مې دې مړی ته ور پرېوته، خپونه شروع شوي و بله راتله. وی چې دې مړی ته مې کړی پرېوته، دغه ټیم کې دغه یو زره وخت پاتې و چې ما هغه دم خلاص کړه. که دا دم مې نه وي خلاص کړی بس مړی مې کړی ته مې مړی ته پروت او بس پانسي به مبړ به، خو چې دم مې خلاص کړ کړپ شو چې هغه کړی کولو شو، مړی مې ازاده شو. بیا مې دوباره دم ووی، چفت مې کړی، د سینې هغه کړی زینینم خو محسوسوم چې کړی پرته ده، په سترګو نه ښکاري، کولو شو، ډاډه شم. تقریر اوس بند دی، خلک هم حیران دي چې دا استاد باندې څه چلو شو ولاړ. وی چې بیا مې دم دریم ځل مې وی د بډی غم کولو شو، چې څلورم ځل مې دم او چفت مې کړی د کونډو والا هم کولو شو، چې پنځم ځل باندې مې دم او چفت مې کړی اخپو والا هم کولو شوه، بالکل وجود مې آزاد شو. خو چې د خپو هغه کړی سینګ کولو شوه نو په هغه مجلس کې چغې شوې، یو سړی پرېوت په هغه میدان کې، چغې شوې، شور شو، هلکه سړی بې هوشه شو، خلک ورته راغونډ شو. زه په تقریر کې ولاړ
الکه سچل پوشو وی سړی بے ہوش شو چې مو کتل سړی مړو پاغه مجمع په ځان می غلې کې چې اوس غږ مکه وس چل خوشو زم په مخو زم نور ما ته پتن نه سلو به دې سلو شو سړی سو خلکو یې سچلو چې نه بس ما وجود بل شانته او الله حق سو په پینې جو سړی په مړ یوړ چې واپس د بنگال نرالم خپل استاد ته مېلو وی هغه ما ته وی چې دغه هغه کوډګرو جادوګرو چې پته کوډه کول ستاغه د مړې کړه چې کولو شو دغه پوته پریوته او چې دم دې بیاوي زورور هغه سینې والا کولو شو دغه کندو ته پریوته او چې بیا دې هغه بلوي هغه دغه بڑو ته پریوته او چې بیا تا بلوي د کندو هغه کولو شو دغه دې سینې ته پریوته او چې بیا تا اخیری دموي د خپل والا کولو شو دغه مړې ته پریوته خدای پاک مردار کمل شو اندو نو دا کوډ او سحر دا ډېر خطرناک شی دی ګوره په دې کوډ او سحر کې دومره خطرناک اثر دی چې دا سړی لیونی کی پورا مبارک وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوډ شو نو یا سلویخ ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال په وجود مبارک کې دا اثر یو ځل حضور پاک مبارک ودو چې را پاسېده نو عائشہ بی بی ته فرمایي د بخاری شریف حدیث دی وی عائشہ ما ته رب العالمین د خپل بیماری علاج وکړ هغه څنګه د الله رسوله وی دو فرشتي را یو مخپوته کې ناستو یو سر دا قاعده یا ساته چې د پیغمبر له الله یو شان ورکړي ټول پیغمبرانو دا غي سترګي ودی وی زړې بیدار زړې بیداری الله ته توجه کوي ولی هر وخت په خوب کې په پیغمبر وحی راتلی شي ادي وجه پیغمبر خوبم غوري وحده رښتونی خوبي وی هغه یو فرشته د بل نه تاسو کوي چې په دې سړي څه چل شوی دی اوس نبی علیہ السلام ته اور ابل وتوی کوډه په شوی د سحر ابل ته بیا تاسو کی چا په کړی دا وی د لبید لونو بیا ته تاسو کوي پس کې وی ردی د سر مبارک په وختو او د ګومن زغاخي او ستنی او مومو کې بن شوی دی ابل فرشته بیا تاسو کوي وی دا کم یا کې دا کوډه خخ کړی دا وی دا په بنو زریق قبیله کې د بیرزی اروان پکوي کوډه خو معلومه شو بیا ته فرشته تاسو کوي وی دا په سخت میږي وی دا په دې دواړو سورتونو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا چې کوم په مکه مکرمه کې نازل او نبی علیہ السلام ته الله اوس یاد دهانی وکړه ورته وریا چې په دې کې د شیطان او د پیری دم مشتا او د کوډ او د سحر دم فقیر نبی علیہ السلام مبارک ځان سره صحابه کرام واغشته او هغه پیل لام یو صحابي ورکوس کو او دا غدو تیګو د مینځ نه هغه کوډه راوسته اوسرونو دا یادو ساته چې وختل سو غوټه ورکی نو هغه د چاپلارم نشي سپړ دې کس پړ دې کېږي وختبه اوشله خو غوټه بونس پړ او یو لس غوټه وي لګیم نه وي نو چې نبی علیہ السلام مبارک به یو آیات ولستو او اتفاقا د دې صورت د دواړو سورتونو آیتونه موږ یو ولستو چې دا یو آیت به ولستو قل اعوذ برب الفلق او چف به کړی نو غوټه بوس پړدلې شو نو چې بیا به من شر ما خلق چف نو بل غوټه بوس پړدلې شو نو چې بیا به بل آیت او نو بل غوټه بوس پړدلې شو یو لس آیتونه پوره شو او یو لس واړه غوټه کولو شو چې نبی علیہ السلام مبارک راغی عائشہ بی بی ته فرمایا عائشہ وی رب العالمین می وجود داسې کولاو کو لکه چا چې څه شی تړلی او پرېنی دی او یا عائشہ وی دا هغه کوي چې دا کومه کوي کې دا کوډه خخوا دا هغه او بدا سی وی لکه نکری دی چې څوک خوشتي او به داسې بد شکل وي او هغه کوډه چې په کوم کوي کې خخوا دا هغه کوي په غاړه چې د کجورو کم باغو دا غي بوټي داسې بد شکل وي لکه د شیطان د سر پشان دی زمون پښتانه چې چاته د چا تشبیه ورکي د بد شکله وي دا فلان کی دا مخ داسې دی لکه د خر لکه وستا خو لکه د سپي پشان شکل دی
او عرب وی کأن رأسه رأس الشیطان، وی د فلان کی دا سر داسې دی لکه د شیطان په شان. شیطان خو چالی دی نه دی، خو د انسان دا سوچ وی چې د شیطان به ډېر قبیح او مردار شکل وي. نو حضور پاک مبارک او فرمایل وی هغه کجورو هغه بوټي داسې بدرنګ او بد شکل لکه د شیطان د سرون. نو زمو علما را دینه معلومه چې د کوډه سر په جمادات او نباتات هم کېږي، په اوبو باندې هم ګورې سر کې او په بوټو باندې هم کېږي چې کم ځای کوډه خښه شوه هلته چې کم بوټي دی او کاڼي وي په هغې یې مسر. د حضور پاک مبارک خشته اخلاقو ته ګورو. عایشه بیبي ورته فرمایي وی د الله رسوله دا کوډه چې چا کړې والا ته الله وښول، وی او عایشې د لبید لونه دي. نو وی ته د هغوی نه انتقام نالې بدلتې والا ضرر ورته ورسوه. وی عایشې زه الله سم جوړ کړم نو ولې چاته ضرر ورسوي؟ داسې خشته ښکلی اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. الله دې مونږ کې داسې خوی پیدا ما تاسې هم الله بیماری جوړه کړو، ټیک شو، چاته ولې تکلیف او ضرر ورسوي؟ د دې صورتونو درېیمه فایده څه شوه؟ ګوره ما درته یو خو د پیري دپاره دم شو، دویم د سرکشه شیطانانو دپاره دم شو، او درېیمه فایده څه شوه؟ د کوډ او د سحر او د جادو دپاره هم دم شو. دا چې لولې رب العالمین به در باندې د جادو اثر نه کوي، د کوډ د اثر نه بخلاصې، د تعویز د اثر نه بخلاصې. دا یو آسان دم شو که څه ضرورت دی چې تور چیلې دې نه په وګټه او سیبه د هغه غرونو نه پورې غاړه دی. ولې زه راته ځای نه ښیم او ما ته پته یو دغه راته نه ښیم، خو یو جادوګر ما ته معلوم و، یو تعویزګر، یو زنانه و تعویزګر. زمونږ ماشومانو دا ماشومان هر ځای ته ځي، واړو خو ما ته اوس هم یاد دي. نو خلک به وله راتلل او په هغه ورځو کې به په 50 روپۍ او په 80 او په 80 روپۍ خلکو له تعویز کوو. هغه چل ما معلوم کړ، ځکه چې عام زنانه به لاړې نه هغې به وی کټ کې صادر پروتي ښه مدیدار ښکلې هوا صفا صادر، او وی دا ښځه هم کښېني او چې په چا تعویز یې هغه هم کښېني، او ویناګانه د بره نه تعویز پکې راوغورځي، تعویز کې نه بوډاګۍ جوړي او پکې ستنې منې منډلې وګوره که نه دا رباندې تعویز شوی. نو د خلکو به یقین راغی چې د کوټه کې خواړو څوک شته دی نه، دا تعویز د کوم ځای نه را پرېوت. نو ما زه خو ماشوم ورننوتم، هغه غلا مې معلومه کړه، ډېر چغې را پسې والې، خو هغه هر څه مې ولیدل. هغه په دیوال کې سورې کړی سورې او د پلاسټک پیپ یې پکې ایښودی. نو دا هغې طرف نه به ورته یو انسان هغه یې ودرولی و، نو چې هغه تعویز به یې په هغه پیپ کې کېښود، نو پوکې به یې ورکړو، نو ټس به شو، دې کټ ته به را پرېوت. نو ښځې خو پښتانه وایي خفه کېږي دې نه دا ښځې وایي که پوځ یې نه وي څه چل به یې کوه، نورو پسې نه ویم، نور پې تاسو خپله خف کوئ، بیا ما سره جګړې کوي، راځي را پسې کور ته. کوډه ده او جادو دی او صاحبه تعویز را باندې چا کړی دی، لوی مصیبت جوړ، او چې ورشي څه چل شوی دی، تا باندې چا کوډه کړې ده. د یو ببر سرې ښځه ده توره، غټ غټ ویښتې دي او ښه درنه ښځه هغې در باندې کوډه کړې ده، او ستاسو د کور نه نورخاته طرف ته اوسېږي. نو نورخاته طرف ته خو په زنانو کې خامخا بعضې وخت کې زنانه چې سر ګمندي کړې نه ببرې، او بعضې ښځې خامخا تورې وي غټې وي. نو بس کله په یو شک کوي دا را باندې پلانکی کوډه کړې ده، کله په بل شک کوي دا را باندې پلانکی کوډه کړې ده، نو دشمني والا بیا پیدا کړي، جګړه والا جوړه کړي. او تعویز دی خو بعضې خلک ورې داسې هم کوي، تا ته به وایي تعویز در باندې چا کړی لاړ شه، او ستا د پلار د قبر سر وکنه والته به تعویز پروت وي، هغه دا ظالم په خپله تلي هلته یې ښخ کړي، یو ته ورشې نو به خبره وباسي تعویز. نو پوره یقین را شو، وګوره که زما د پلار اوس د پلار د قبر سر سره تعویز ته کار دی. او دا د ګینټګر کې ما اورېدلي، لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي، دا ګینټګر نه دا سپلو دا بازار څه دی موچي لړه بشیر صاحب ما اورېدلي چې دغلته کې دا څه خرڅېږي وي بازار، دا ځي دا تعویزګر او دغه ځای نه یې راوړي. خدای ته وګورئ دا الله په کتاب تعویز حق دی بالکل، تعویز نه مونږ انکار نه کوو. د بیمارو د پاره که یو سړی بیماري هغه یو آیت د قرآن حکیم څوک ولیکي ساخت ورته وایي،
او هغه اصول یو بیا اوس کی نو فایده شته یا یو انسان دی هغه بیمار دی مشکات شریف کی اور حدیث دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصحابہ کرام تے دم خو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کدا وای یو صحابی فرمای وی دما اغه ما شومان چې غیب دا آیت ویل شو ځکه په عربی خو غیب ویدل نو یغی ته بمدا دم اخو ناغي بدا لستو پدان به چوکاو او کم ما شومان چې غی دا دم نشو ځکولې وی دا ما په کاغذ باندې ولیکا اب مولا راغون کو په غاړه کې به مرته واچو نو څنګه موږ پښتانه خو په عربی نه پوهیږي دا ماشومانو په مثال دي د عربی ژبه دا کزین چې ماشوم په هغه زمانه کې په عربی نه پوهیده اوس زموږ لوی خلک هم په عربی مشران هم نه پوهیږي نو که یو سړی تعویذ ولیکي د نظر دپاره مثلا یا د بیمارۍ دپاره یا د بل تکلیف دپاره او په غاړه کې څوک واچوي خو یاره هغه تعویذ کې دا الله نومونه مثلا یا د قرآن حکیم آیاتونه پکې غلط الفاظ پکې نه او دام ستا یقینی چې جوړاون کی دا تعویذ نه جوړولو والا څوک دی دا الله لوی ذات دی نو هیڅ قباحت پکې نشته تعویذ لیکلی شي غاړې ته اچولی شي یو خپې تک ور تعویذ وانه چي دا بعضې خلک یې تعویذ به وکړي ماشوم له به خپې ته واچوي وي دا د ماشوم له خپې ته واچوه یا د خدای بدبخته که د الله نوم دې پکې لیکلي نه خپې پورې ځمکې ته راښکلي کېږي او ماشومان خو متیاز هم کوي د الله په نوم متیاز یې ولل دا ډېره لویه ګناه ده خپې ته به نه اچوي بل څاروو ته ګورې تعویذ په غاړه کې وانه چي ځکه دې کې اکثر د الله نوم ولیکي نه هغه څاروي خو بیا په متیازو کې مری راکاږي څارو له ډوډۍ دم کا ګوړه والا دم کا هغه پې وخوره الله به فایده ورته ورسوي نو که صحیح طریقې باندې ساخت ولیکلی چې زموږ مولوي صاحب د الله تعالی وبخي هغه به خلکو لیکل رب العالمین به شفا ورکول خو هغه به ورسره یو ټکی وی ګورئ که ستاسو یاد هغه یو واقع بیان کړی و دارالعلوم دیوبند په کابرو کې یو مشر عالم وی هغه یو سړی راغی ورته چې ما له تعویذ ولیکي سر مې خوږېږي نو هغه ورته وی چې یاره اوس ما له خو تعویذ نه راځي وي نه ما له به ته خامخا لیکي نو هغه تعویذ یې ولو لیکه او په هغې کاغذ کې ولو لیکل میں جانتا نہیں مانتا نہیں زه پوهېږم نه او دی اوس نه مني هغې والا کاغذ بند کو هغې والا ورکړه چې ورې که سر کې هغه ځوړند که هغه هلک خدای پاک جوړ کړه د هغه بیماری خو چې چا به سر خوږېده وی پلانکي سره تعویذ دې راوړی تعویذ به ټوپۍ کې کېښود الله به جوړ کړ ا دې مولانا صاحب په خپله چېته په سر دړ چې په سر یې دړ شو سر یې نه خوږېد نه کېده بعضې نیم سیرې غوندې دړ شي وی یاره پلانکي سره یو تعویذ دی هغې سره سر ښه کېږي وی تاسو راوړه چې راوړه چې هغه سر کې هغه تعویذ کېښود د ده په خدای پاک سر جوړه نو د مولیانو په ذهن کې یو سوچ چې راشه دا د تعویذ سره خو الله تعالی فایده راکړه ګورې شفا ورکوونکی الله دی راشه ویس پړه چې چل خو ته زده کړو چې دې کې څه دي چې ویس پړ دوم د ده تعویذ او پکې لیکلي میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں زه پوهېږم نه او دی مني نه ګوره هغه خپل تواضع دی هغه عاجزي شوه او د هغه عقیده شوره دا عاجزي شوه رب العالمین په شفا ورکړه مولوي صاحب د الله تعالی وبخي هغه به یو ټکې وي هغه به چې سړی ناجوړه شي نو درې کاره دې کوي یو کار خو دا کوي چې دم درود به استعمالوي یا ساخت شو یا دم شو یا د ښه تعویذ چې هغه د قرآن په آیاتو باندې یا د الله په نومونو باندې مشتمل یو دا کوه دویم خیرات کوه صدقه او دریم دا دی چې علاج کوه نو چې علاج کې هغه به وایي د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب و د مولانا زکریا صاحب سره د فضایل اعمال چې لیکلي تبلیغي نصاب د ده والد صاحب ډېر لوی حکیم و ډېر زبردست حکیم و نو د هغه یو دم و هغه چې به چا باندې دم چوف کو نو دا الفاظ یې په آخر کې پکې وي نو مولوي صاحب بام وی خلکو ته وي دا دم په ځان چوف کوي وی چې کله دارو خورئ که نه نو دا به عقیده نه ساتئ چې دا دارو ما جوړی دارو خو څوک نشي جوړولی جوړونکی څوک دی الله دی د دارو کې شفا خو الله چي پر ساخ کې او په تعویذ کې شفا الله تعالی چي مؤثر حقیقي رب العالمین دی نو چې دارو اچي نو دا دم پې چوف کو په ګولو چې هر خر او ډاکټر هر دو برابر او جوړونکی الله سو ډاکټرانو مخکې ونه وایي ګوره خر او ډاکټر هر دو برابر
دا مولانا زکریا صاحب دا والد صاحب دم جوړون کې الله دا حقیقت دی. لوی ډاکټر بی لوی ډاکټر بی او لوی سپیشلیست بی، خو چې په خپله ناجوړه شي، بعضې وخت پلار ناجوړه شي، ښځه ناجوړه شي، بچی ناجوړه شي، د مخکې ته ساه خېږي، بیا د ده نه هغه ډاکټري ختمي د حیوان په منځ دی. داسې ده که نه ده؟ دا خو چې الله وغواړي د ده په لاس کې شفا واچي، په دارو کې شفا واچي، او چې الله ونه غواړي څه نشي کولی. دا غواړي یو لطیفه مې درته ووایي. نو دې تعویذونو باندې په دې قصو پسو دا کوډ دا کوډ والا سحر والا تعویذونه درته یادو په دې یقین مساد دی چې ته عالم لاړ شه، یو نیک انسان لاړ شه، نو ته تعویذ دې پکاري مالا تعویذ وکړه یا په ما دم واچوه، هغه کې څه فایده مې. هغه سړی چې هغه په دکان کې ناستي مونځ نه کوي، هغه ښځه چې په ځان پیریان دي را باندې او خاپري دي را باندې، نه مونځ پېژني نه روژه پېژني او خلکو نه چرګوټي مرګوټي غونډی، ان تم خدای په قهر شوي. حرام مالیو مالی حرام بود بجای حرام رفت، حرام مالیو په حرام لاړ شي. دې نه ځان ساتي. آسان دم دی د رب العالمین د کتاب دواړه صورتونه دي. که درته یادي په خپله چف کوه، که درته یاد نی نو ملا ته ووایه دا چف کو په ما باندې ولو. خبره خلاصه شوه. قل اعوذ برب الفلق معنی سونه مزیدار ہے. اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام تا فرمائی یا ہر مسلمان تا فرمائی او آئے پیغمبر اعوذ دا پنانسم برب الفلق پر رب دا سبا. اگا اللہ کے دا سبا رب دے، اس اللہ کو یواز دا سبا رب نہیں دا دے طول کائنات و رب دے رب العالمین. دا دے سبا دا ذکر پکی گورا پاول کرا. نو زمونگ دا علماء لکی ویسنگ چی سبا رو خیجی نو په دې کائناتو کې یو انقلاب راشي، تیاره ختم شي او رڼا روز پیدا شي. وی دغه رنګې دی اړه کې به سوچ کې چې یا الله په ما د بیمارۍ تیاره د خدای دا رانه ختمه کو، د روغ صحت رڼا را باندې راوله، د دې غمونو د تیارې نه مې الله خلاص کا او د خوشحالو رڼاګانې را باندې راوله. دویم د سبا دا وخت ډېر برکتي وخت دی. حضرت یوسف علیه السلام سره چلونه کله میلو شو او بیا ولا دعا غواړي یعقوب علیه السلام، بابا مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو، مونږ له الله په دربار کې بخښنه غواړه. نا ولا فرمایي وی سوف استغفر لكم ربي، وی ان قریب زه د خپل رب نه دله بخښنه غواړم، سوف لږ ساعت پس دله دا بخښنه غواړم. نو زمونږ مفسرین لیکي وی دا مهلت یې ولې ورکه په هغه ساعت یې دعا ونه کړه، وی دی د سبا د وخت انتظار کوو چې د سبا وخت ډېر قیمتي د برکت وخت الله پکې دعا قبلوي، نو چې هغه وخت راشي دعا بدله وغواړو. والمستغفرین بالاسحار نیکان بندگان چې د الله نه بخښنه غواړي پېشمني پاسي او هغې وخت کې الله ته فریاد کوي. او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د دې اخر شپې د سبا دې وخت کې د الله رحمتونه دې لومبي اسمان ته راکوزېږي او الله په خپل آواز کوي څوک بخښنه غوښتونکي شته چې زه وبخم، څوک رزق غوښتونکي شته چې رزق والا ورکم، څوک سوالګر شته چې ما نه سوال وکړو زه دعا قبوله کړم. دغه وخت ډېر قیمتي وخت دی. د انسان په عبادت رب العالمین په دغه ټیم ډېر خوشحالېږي. د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ډېره د عبرت ده. وی دا سپی او ګډه چیلی چې ده، سپی چې لنګ شي دم شپږ میاشتې کې لنګېږي او ګډه چیلی هم په شپږ میاشتې کې لنګېږي. خو چې سپی لنګ شي نو ډېر زیات بچي راوړي او ګډه یا چیلی چې لنګ شي نو یا یو بچي راوړي یا دوه راوړي، زیات نه راوړي. نو بچی د سپو زیات پیدا کیږي او د ګډو چیلو کم پیدا کیږي. بل ګډه چیلې علالیږي ډېرې او سپین علالیږي. ګډه چیلې قصابان څومره علالیږي، په دې کلو کې څومره خلک علالیږي، په حج او په عمره کې بیا خو په لکونو علالیږي. نو عقل سوی چې سپي دې ډېر وي او که ګډه چیلې دې ډېرې وي، تاسو وایئ سپي دې ډېر وي، ځکه بچي د سپو ډېر پیدا کیږي د ګډه چیلو په نسبت، او سپی نز علالیږي او ګډه چیلی ذبحه کېږي ډېر. نو په کار خدا وه چې سپي ډېر وي او ګډه چیلی کمې وي. حالانکې مونږ چې ګورو نو سپي کم دي او ګډه چیلی زیات دي. ټول کلي کې چې سپي راغونډ کې شل بني، چې د محله کې دوه درې سپي، هر چا کور کې خو سپي نه،
او که چا کروي بیا سپی وي او ګډې چیلې په غرونو کې خصوصا او په دې بانډو کې په هر یو کور کې یو دوه ګډې چیلې وي او بیا رمې یې ګرځي د سپو رمې چې چالي دي د ګډو چیلو د رمې ګرځي وی دا ولې نو مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکي وی دا سبا برکت دی وی ګډه چیلې د ټوله شپه ودی خو چې پېشمني شي نو دا به ویښي څوک چې ګډې چیلې سادي تپوس وکړي پېشمني به د اوچته پاسي خپله ګیا به خوري او سپی به ټوله شپه منډې وی خو چې پېشمني شي نو دا خدایوالي به اوده پروت وي بیا دا سبا برکت چې ګډه چیلې سبا کې ویښي الله نسل زیات کړی دی او سپی په سبا کې ودي نو په نسل کې برکت نشته نو د پناه نیسم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د کل مخلوق نه څومره مخلوق چې دی که هغه انسان دی او که حیوان دی او که زمری دی او که ګوډګر دی او که جادوګر دی دې نه دا معلومیږي چې د کل مخلوق شر د الله په قبضه قدرت کې ده او د کل مخلوق د شر نه به څوک بچ کوي جواب راکوه الله به دې بچ کوي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې شپې نه چې دا تیارې راخوره شي ځکه کوډ چې عموما سړی کوي یا ښځې کوي نو په شپه کې کوي او په تیاره شپه کې کوي دشمن چې په سړي حمله کوي د شپې کوي په تیاره شپه کې کوي غل چې په سړي حمله کوي کنډر چې څوک کوي په تیاره شپه کې کوي ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد د شر د هغې نفسونو نه چې هغه په غوټو کې پوکي وي کوډګرې ښځې ته مراد او د شر د کینهګر نه چې کینه خپله ښکاره کړي ولې ځکه که څوک په چا کوډه کوي سحر کوي نو د هغې بنا په حسد د پړه کې ورسره بغض او حسد او ورونو ګورې حسد ډېر خطرناکه ګناه ده الله یې ته مسلمان وساتي یو حدیث پاک کې راځي وی د لیلة القدر په شپه رب العالمین هر مسلمان چې هغه مخصوص وخت کې دعا وکړي نو الله ولا دعا قبلوي لیکن کم سړی چې بغضي حسدي دی هغه مخصوص وخت کې که د الله نه دعا غواړي هغه دعا غله خدای نه قبلوي په هغه وخت وی د عرفات په میدان کې الله مخلوق بخي ګناهګار هم الله بخي فرشتې الله ته وی الله دا فلان کې خو څه مقصد نه راغلی ده خو دې غرض نه راغلی دی خو ستا رضا له نه دی راغلی وی فرشتو دا چې کوم نیکان خلق دی په دې میدان کې ولاړ دي دا ګناهګار چې دا کوم بې غرضه راغلی دا مې ورسره وبخل لیکن حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی بغضي او حسدي دی د عرفات په دې میدان کې هغه الله ګورې په هغه خاص میدان کې نه بخي الله دې مساعد مونږ کې څونه بغض او حسد او زه عموما دا خبره کوم چې د بغضي او حسدي انسان د پاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري بل چاته ضرر رسول شي که زه ډېر حسد او بغض وکړم چاته به چا به څه وکړم خپل ډبه وخورم او دا بغض او حسد ګورې پالې ته راځي دا علم دا مال دا ډول د عزت خو انسان له الله ورکړي نو چې ته ورسره بغض او حسد کوې نو د الله په کار دې اعتراض وکړي د خدای دا کار دی نه دی خو بدبخت خدا بل صورت قل اوایا پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الناس پر رب د انسانانو ملک الناس د دې ټول انسانانو بادشاہ دی الہ الناس د دې ټول انسانانو معبود دی پالون کې معبود او د دې ټول انسانانو رب دا څوک دی والله من شر الوسواس الخناس د شر د هغه شي نه چې هغه وسوسې چي او دی بیا رستو کیږي هم وسوسم دی ولته چې رستو کیږي دا د شیطان دم دی ګور چې د الله نوم والی دی رستو شي سختي الذي يوسوس في صدور الناس او دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې پړونو کې وسوسې چي دا دې څوک دا وسوسې وایي نو مونږ خو دا شیطانان دي کنه نه الله وایي من الجنه والناس بعضې د پیری د ذات نه دا شیطان د دې اصل پیری او بعضې د انسان د ذات نه دي ګوره بعض انسانان تعالی براشي وسوسه برته واچي فلان کې سړی ستا خلاف دا خبرې کولې شیطانت درته وایي هلکه چې زما په سر دلته جواب نشو ورکولی ما ډله خفه کې او ما ته الوې دا شیطانت ولې ما ته دا الوې د مسلمان نه راډله خفه کې داسې مه کوه او حدیث پاک کې راځي د کوم انسان پر خوله کې چې دا دوه جبې وي که نه من کان ذا وجهین فی الدنیا دو پړیخه یو ته یو سوی بل ته بل سوی کان له یوم القیامة لسان من نار د قیامت پر ورځ برده په دې خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي نورونو دا دوه صورتونه الله په خپل قرآن ختم کړي
او د انسان د دنیا او د آخر د فائدې شی دی. ګورئ سار چې پاسې د دې تلاوت وکړي، ماسخوتن چې سملی د دې تلاوت وکړي، په دې خپلو لاسونو چوف کړي او په ځان یې دموي. څومره چې د دې تلاوت زیات کړي د شیطانانو، د پیریانو، د کوډګرو، د سحر، د جادو، د دې د غلطو اثرونه به د الله محفوظ ساتي. د دې نه ښه دم بل شته دی؟ نشته. او که یو انسان وی زه خو ما له قرآن په ناظره نه راځي، نو چې صورت فاتحه او قل هو الله احد صورت یاد کړي دام یادولی شي. د استاد نه ماسخوتن یو ټکي یادوه که نه، یو ورځ قل یاد کړه، په سبا له اعوذ یاد کړه، بل ورځ رب الفلق ته یاد کړه. دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده. په سنډا چې ناست یا قربان دې څنګه یاد کړي؟ سندرې درته یاد وي چې د کیسټ نه د ریډونه یې اوري په ټک بیا دونه مضبوط دماغ مقناطیسي الله درکړي چې د په یو استاد بیا یاد کړي. او صورت نشي یادو، دا یاد کړه د خپل استادانو امامانو نه. او که ماشوم وي یا په خپله درته تکلیف ورسي نو ما راته وایي چې صحیح دم اچول. ګوره بعضې خلک د دمونو نه ګوره انکار کوي، دا غلطه خبره ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ځان په خپله دم اچول، خپل بچي به یې دمول، حضرت حسن او حضرت حسین. صحابه کرامو ته دمونه خولی دي. نو صحیح دم چې د قرآن حکیم آیتونه وي یا د الله نومونه هغې نه تعویض جوړ کړي یا دا دمونه استعمالی، په دې کې فایده شته. او هغه دمونه چې هغه کوډی، سحري، جادوي، هغې کې د شرک الفاظي، هغې کې کفریا الفاظي، د الله نوم یا د قرآن یا د پیغمبر هم د حدیثو الفاظ پکې نه، د هغې نه ځان ساتل پکار. نو دا دواړه صورتونه الله په قرآن ختم کړي دي، زمونږ د دنیا او د آخر فایده پکې ده. ها دا دواړه یاد کړئ، دو کې چې رب العالمین زمونږ نه راضي شي. یا الله مونږ د هر قسمه بیمارونو محفوظ کړي، الله سحر نه مساتي، د کوډو نه مساتي، د جادو او تعویذونو نه محفوظ کړي. رب العالمین د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو د شر نه رب العالمین محفوظ وساتي. څوک چې مردگان دي زمونږ په دې ګاونډ کې د محمد دین لالا ټبر وفات شوی دی، دعا ورته وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي. او الله لوی سفر د خوشحالو کې ډېر ښه بنیادم زمونږ سوداګر ورور یو ماشوم مړ شوی، په دې غریب نور بچي معذورې دعا ورته وکړئ چې الله ولا خیر ورکړي. دغه نور بچي رب العالمین جوړ نور چې څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله دې موږ له دواړو جهانو خیر او خوشحالي راکړي، د دواړو جهانو د شر نه دې الله محفوظ کړي. الله